صوبایي اسمبلی ستر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند فعاله غړي بشیر احمد بیلور د خیبر پښتونخوا سویلي شهر اسماعیل خان سفر پر مهال غونډې ته وینا کې وویل چې ترهګرۍ له لاسه په زرګونو پښتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نوموړي زیاته کړه چې تر څو وسلوال د سولې بهیر سره یو ځای ته نسي له دوی سره خبرې اترې نسي کېدی. بشیر بیلور وویل چې تر څو دوی ژوندي وي کالاباغ ډي به څوک نه کړي جوړ. صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور غونډې ته وینا په وخت وویل چې عوامي نېشنل ګوند خپلو ماشومانو ته په لاسونو کې قلم ورکوي او ټوپک په د دوی له اوژو څخه کوزوي. د باچا خانو د ولی خان د سره جنډه شته د چا پلار هم نه د کالاباغ ډیم نشي جوړولی. موږ دا وایو چې موږ امن غواړو، موږ دنیا کې امن غواړو. اوس هم موږ وایو، اوس هم خبرو اترو ته تیار یو، خو د حکومت ریټ به مني. دا نه چې په ما په سر باندې به ټوپک کېږدي چې زه خبرې کوم. داسې هېڅ چا سره هم خبرې نه کوو، مقابله به کوو، هغه وخت پورې به انشاءالله مقابله کوو ورسره. دغه مهال د صوبې واکمنه ګوند ANC صوبایي جنرال سکرټر ارباب طاهر خلیل غونډه ته په خپلې وینا کې وویل چې په تاریخ کې دومره تشدد بل چېرته نه ده شوی لکه پښتنو په سیمه کې سوی، او دغسې غونډو غرض د خلکو له زړونو څخه ویره ایستل دي. ارباب طاهر خلیل وویل چې د هرې پیښې سره سم دوی مشران هغه ځای ته ځان رسوي. نوموړي دا هم وویل چې تر څو خپل ولس معیار له نړۍ سره سم نه کړي تر هغه به دوی خپله مبارزه پرې نږدي. په دې ملک کې داسې توره تیاره وه، دلته کې د دهشتګردۍ داسې خوف و چې خلک د خپلو کورونو نه راوته. خو موږ دا پروګرامونه ځکه کول چې د خپل ولس نه هغه خوف لرې شي. په دې خپله خاوره امن راوستو دپاره کم کردار موږ ادا کولو ذمواري ده هغه موږ سرته ورسوو. د دنیا په تاریخ کې زه به دا خبره وکړم چې داسې ظلمونه نه دي شوي چې هغه دهشتګردو زموږ د پښتنو وروڼو سره وکړه. تر کومه پورې په دې خاوره باندې امن نه راغلي، تر کومه پورې زموږ دې ولس د ترقي یافته قومونو سره موږ برابر کړی نه، نو هغه وعده موږ سرته ورسوله. نوموړو ډېره اسماعیل خان او ټانک لپاره پروژې هم اعلان کړې چې پکښې د ځمکو آبادولو لپاره د لیفټ کینال پروژه هم شامله ده، او زیاته کړه چې سرکي صوبه په حق کې یو، خو ډېره اسماعیل خان او ټانک د خیبر پښتونخوا حصه ده او هیڅ کله د بلې صوبې برخه نشي جوړېدی. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.